توحید بیگم هغه ښځه چې د ژوند 22 کاله په جیلونو کې تیر شول او وایي چې اوس راته جیل داسې ښکاري لکه زما چې خپل کور وي. سلامونه او احترامات قدرمنو دوستانو، په دې ویډیو کې تاسو سره د توحید بیگم د ژوند ټول معلومات شریکوم په دې هیله چې د ویډیو تر اخره موږ سره ملتیا وکړئ او که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ همدا اوس یې سبسکرایب کړئ. دوستانو، جیل یا زندان داسې یو ټکی دی چې هر څوک یې واوري نو ذهن ته یې وړومبنۍ خبره دا راځي چې الله مکه چې زه د جیل ته لاړ شم، ځکه چې جیل ته تلل هیڅوک هم نه خوښوي او حتی مجرم هم نه غواړي چې په کوم جرم کې د جیل ته لاړ شي. که زموږ په معاشره کې وکتل شي نو جنکو ته په دوو شعبو کې د کار کولو په دوران ډیر د عزت په سترګه کتل کیږي، یوه ډاکټري او دویم استازي. که د جیل نوکري اوس هم کومې جنۍ ته ملاویږي نو خاندان، رشتہ دار او نور خپلوان هغې ته د 100 قسمه تحفظاتو خبره کوي او اجازت نه ورکوي چې په جیل کې د نوکري وکړي. د دې لپاره د جیلخانه جاتو یعنی د زندانونو زیاتره نوکرۍ سړو ته ورکول کیږي. خو نن تاسو سره د یو داسې ښځې قصه او خبرې شریکوم چې هغه د تیرو 22 کلونو نه په جیل کې نوکري کوي او دا د خپل ځان لپاره د فخر یو سبب ګڼي. د بی بی سی په دې رپورټ کې رپورټر وایي چې دې ښځې سره د ملاوېدو لپاره زه د خیبر پښتونخوا د قیدیانو د ټولو نه لوی جیل سنټر جیل ته تللی وم. په مردان جیل کې اوس مهال د 1920 تنو شاوخوا چې په هغې کې ښځې، سړي او نابالغ موجود دي قیدیان ژوند کوي او زیاتره ورسره ماشومان هم اوسیږي. دا ښځه چې توحید بیگم نومیږي او تعلق یې د خیبر پښتونخوا 400 ضلع سره دی، د خپل ژوند 22 کاله د خیبر پښتونخوا په صوبه کې د 1800 په مختلفو جیلونو کې په مختلفو عهدو باندې کار کولو کې تیر کړی دی او نن سبا دا ښځه د مردان په سنټرل جیل کې د هیډ کانسټیبل په عهده باندې کار کوي او نږدې ده چې د دې نوکرۍ نه وروسته دا ریټایر هم شي او تقاعد شي. توحید بیگم په خپلو خبرو کې بی بی سی ته وویل چې د جیل په نوکرۍ کې د ښځو عزت نور هم ډیر دی، ځکه چې دلته د زنانو یعنی د ښځو کوم ځای چې دی هلته سړی نه راځي، دلته صرف ښځې پولیسانې وي او ورسره انسپکټران او سپرډنټان هم پولیسان وي. توحید بیگم په خپلو خبرو کې وویل چې ما په کال 1980 کې 10 پاس کو او بیا مې په جیلخانه جات یعنی قیدخانو کې د 1986 نه نوکري شروع کړه او د دې نوکرۍ انتخاب ما په خپله خوښه باندې کړی دی. هغه وایي چې په هغه زمانه کې تعلیم دومره عام نه و نو زما رشتہ دارو او د محلې خلکو زما په نوکرۍ باندې اعتراض وکړو چې دا یوه ښځه ده او څنګه به په قیدخانو کې نوکري کوي. هغوی به اکثر دا خبره کوله چې وګوره جیلره روانه ده او د سړو سره یو ځای کار کوي، خو ما د خلکو په خبرو باندې توجه نه ورکوله ځکه چې زه خپله ټیکم نو ما د هیڅ چا پروا هم نه کوله. په مردان جیل کې اوس مهال ښځې اسسټنټ سپرډنټ رابعه امین بی بی سی ته وویل چې د توحید په شانتي بهادرو او تکړه ښځو ته چې خلک ګوري نو د دې د مخه نن سبا نورې جنکۍ هم د جیلخانه جاتو د نوکرۍ اړخ ته راځي او زړه ورته ښه کوي. هغه وایي چې ما توحید بیبي ولیدله چې ډیره پروفیشنل ده او خپل کار سره مینه لري او دا د قیدیانو سره ډیر په مینه او محبت او تحمل سره خبرې کوي او دا راته اوس داسې ښکاري لکه خپل کور او دا خلک راته خپلې خویندې ښکاري. توحید بیگم وایي چې زما د ورځې شروع د سهار 6 بجې د جیل نه کیږي. هغه وایي چې قیدیانو ته ورځم، د هغوی د ټولو کارونو جایزه اخلم، چې کله د هغوی کور والا تاریخ ته راځي او هغوی ته څه سامان ځان سره راوړي نو د هغې تلاشي هم زه اخلم ځکه چې دا هم زما په ذمه ده. په ماسپښین کې هغه په قیدیانو باندې روټۍ هم تقسیموي. د مردان په جیل کې 3 هغه ښځې هم شته چاته چې د مرګ سزا اورول شوې ده چې دغه کمرو ته صرف توحید بیگم ورتلی شي او دې ته اجازت دی چې د هغوی خواته ورشي او د هغوی مسلې واوري او بیا هغه تر افسرانو پورې ورسوي. توحید بیگم نور وویل چې د ښځو په هر بیرک کې ما یوه ښځه ساتلې وي چې هغه په دې نورو ښځو باندې د شپې هم نظر ساتي او د دوی په باره کې ما ته ټولې خبرې کوي او زه بیا هغې سره هره ورځ ملاقات کوم او د روزمره ژوند په حالاتو باندې ما ته اطلاعات او معلومات راکوي. توحید بیگم وایي چې د ژوند 22 کاله مې په جیل کې تیر شول او داسې راته ښکاري لکه دا چې د پرون خبره وي. کله چې زه راغلی وم نو یو کمزوری او وړه جینۍ وم، خو نن راته ځان یو خپلواک او بهادره ښځه ښکاري چې د خلکو په منځ کې راته د اوسېدو آداب رزده شوي دي. قدرمنو دوستانو، دا رپورټ تر همدې ځایه و چې بی بی سی د مردان سنټرل جیل یو کانسټیبل توحید بیگم سره کړی و. که ویډیو مو خوښه شوې وي مهرباني وکړئ در سره لایک کړئ. که غواړئ چې د نړۍ او د سیمې له حالاتو مو خبر وساتو نو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. تر بلې ویډیو درنه اجازه غواړم. د الله په امان.